چې بچي تا ته کله پته ولګي چې یو دی بالغ شو. دویمه خبره هغه ده چې دی ښه په صحت باندې روغ جوړ دی او دغه شانتې دی د خپل بیبي حقونه هم ادا کولی شي، د هغې د نان نفقې د هغې هم څه کولی شي، کوشش کولی شي. نو بیا دا حکم دی چې ته به هغه له واده کوې، بیا به رسمونه رواجونه او دې څیزونو ته به نه ګورو. نه یاره داسې کار دی چې مونږ فرنیچر نشو کولی، داسې کار دی کور مسله ده، داسې کار دی د کمرې مسله ده، داسې کار دی د سرو زرو سپینو زرو مسله، داسې کار دی د ډونه غټې ولیمې مسله ده چې مونږ په شادي حال کې وکړو، پلان کې کار وکړو، پلان کې کار وکړو، څیزونه چې راجمع کوي دې نه 50 لک روپۍ جوړ. مونږ سره 50 لک روپۍ نشته په 2025 کې چې مونږ د خپل بچو واده وکړو. الله جل شانو ته کله ویلي چې یاره په 50 لک روپۍ باندې په 2025 کې بچي له واده وکړو. 50 لک ویل دي چې نکاح د څه نوم دی؟ نکاح خو د ایجاب او د قبول نوم دی. چې یو جنیا د یو الګ ته د بالغان شو او د دې سو د دې یو بل حق ادا کول د دې هغه طاقت شته، بس قصه ختمه دوانه به یو ځای کینی د ایجاب کی لا قبول کی منځ کې مہر کی دوه گواهان کینی چوارې به وشندل شي که د خپل وس مطابق چيله لاله شي ولیمه مختصر شان کولې شي او دي کی یعنی سفر از نه یو مسنونه طریقه چې وزر راغی سنت هغه ته وجه د وزر د وجه پرې خودلم سنتي نه دا څنګه ده سنت څه ته وایي سنت هغه ته چې نبی اسلام یو کار همیشه کړی خو د وزر د وجه پرېخي. زما د والد څخه خبر مولانا امیر صاحب کله کله سنت پرې خودلم سي سنتي کله کله سنت پرې خودلم سنتي. پتا دا 50 لک روپے دا خرچه دا صحیح حساب کړو دا صحیح حساب کړو سونه خو ته چې سونه د سونی حساب کړو نو تا ته چا ویلی چې په مہر کې سونه ورکړه.